اتمه مسئله راوړې د خپل ځان اولاد خادمانو او مال ته خیری نه کول، یعنی ځان ته به خیری نه کې، بچو ته به خیری نه کې، نوکر خادم ته مال ته خپل تجارت ته به خیری نه کې. دلیل راوړی د حدیث امام ابو داود راوړی، امام مسلم راوړی. جابر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دا حدیث ډېر اهم دی زموږ دپاره، خصوصا زموږ ټول لپاره اهم دی، خصوصا بیا د میندو خویندو د هغوی لپاره. لا تدعو على انفسکم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ځانونو ته خیرې مه کوئ، لکه دا علم ځان ته دغه کښې را بس الله دې ما مړ کړي او الله دې ما داسې کړي، الله دې ما داسې کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې مه نه وایي. ولا تدعو على اولادکم، او مه خپلو بچو ته خیرې کوئ. د ملا تیر دې مات شي، به معمولي خیرې هم نه لګي، الله دې په شرمونو وشرموي. دا میندې اکثر د پښتنو ده، زموږ د زنانه اکثر دې بچو ته خیرې کوي، اکثر دې بچو ته به خیرې کوي. او سبحان الله د ما ته ښکاري غالبا د زمخشري باره کې دا راځي، دا یو عالم تېر شوی دی مشهور، دی دی غالبا که زه نوم کې نه خطا کېږم. د هغه د یو وخت په نه وه، نو عراق ته لاړ، هلته د یو عالم سره میلاو شو، ګټ عالم سره دا وخت. نو هغه ته تپوس وکړو چې دې خپې ستا څه قیصه ده، ستا دا خپه نشتې. نو هغه ورته دا ووایي زه وړوکی وم، ما لوبې کولې، چنچڼې را سره وي، په هغې به مې لوبې کولې. نو ما د هغې یوې دې خپې ته تار اچولی، که دا چې د زما نه لرې ځي چې زه بیا راټینګوم. نو هغه زما نه سزي ته ننوته او ما راښ کوده، هغې سره د هغې هغه خپه چې دی هغه پرې شوه او ترې جدا شو. نو زما مور ډېره خفه شوه، نو دا خپه دی الله داسې پرې کړه لکه د دې چنچڼې دا چې دې پرې کړه. بیا وایي زه ډېر وخت بعد چې کله لوی شو، نو زما په دې خپه باندې یو بیماري راغله، نو ما ته وویل چې دا دې څو پورې پرې کړي نه دي، دې بل علاج نه کېږي. نو ځکه ما دا خپه پرې کړې، دا زما مور یې ما ته خیرې کړې. دا معمولي مه ګڼئ بچو ته خیرې کول، پلار یا مور دوی داسې وړه خبره ښکاري، الله دې تباه و برباد کړه، پاتې څه شو؟ الله دې په شرمونو و شرمونو پاتې څه شو؟ الله دې وایي چېرته مه خوشحاله وه، دا خو د ټول عمر وله تباه کړو. او الله دې داسې کوه، الله دې او خصوصا چې بیا او چې بیا زوی واده وکړي، بیا خو د مور خیرې چې کوم پکې ناپوهی او اکثر دي شي، زما دا خبره به غلطه نه وي، دا بیا په معمولي خبره الله دې وایي چېرته دی د دې ښځې سره خوشحاله نه کړي، که نه داسې نه وایي. او الله دې دته د بچو خوشحالي ونه ښایي، دا خیرې به کېږي، دا نامناسب کار دی. زه حیران یم چې یو سړی څنګه هغه چا ته خیرې کوي چې هغه د زړه ټوټه ده، څنګه دې خولې د الفاظ راځي. مور پلار خو دا وایي چې الله په دې بچي باندې همیشه راحت او خوشحاليانې، ډېرې غوسه کړي چې الله دې ورته هدایت وکړي، او که هدایت ول الله ورکړي بس کار وشو. نو بچو ته خیرې کول دې منع راغلی، دا نارینهو دپاره زنانو دپاره. ها یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زنانه به په جهنم کې ډېرې، یو وجه ذکر شوي دی چې دوی خیرې ډېرې کوي، دا زنانه خیرې ډېرې کوي. او بیا ما چې څومره یعنې لیدلي دي، نو زموږ دا زنانه بیا د دې نورو نه زیاتې دي، دا پښتنې دا د دې نورو نه بیا یو څو قدمه زیاتې دي. یعنی واده کېده او اولنی بچې او د خیرو سیستم هغه سټارټ شي، نو بیا چې ورو ورو د عمر یې څومره زیاتېږي، نو قصه د خیرو ښه ډېرېږي. نو چې بیا عمر یې زیات شي که نه بوډۍ شي، بس بیا خو سره د ځمکې له لاس هم راچوي. داسې یعنې د بچي سره داسې دشمني چې د خیرې په ټیم کې ځمکې له لاس هم راواچوي، او کله د سر نه صادر هم کوز کړي. دا چا ته؟ د هغه بچي ته چې دې نه پیدا دی، ظلم نه دی، دا ناروا نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولا تدعوا علی خدمکم،
او خپل خادمانو او نوکرانو تم خیری مکوي ولا تدعوا على اموالكم او خپل مالونو تم خیری مکوي ستا چې کوم مال دی کاغه ساروي دي کاغه تجارت مال دی کاغه ګاډي دي هر څه دي تم خیری مکوه ولې وګوته کېده لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم حسینه چې ستاسو د خولې نه په داسې وخت کې بددعا وځي چې په هغه وخت کې دعا قبلیږي نو ستاسو دعا به هم قبوله شي اوس څه پته لګي دا ټیم د دعا د قبلېدو دی او ستا د خولې نه خیري و تا بازوی د زړه نه مې نه دي کړي دا به ګیله بله خبره راوتې او نه هسې بس هسې زه کوم و دا ټیم د خیرو د دعا د قبلېدو د ستا د خولې نه ووته بیا به خفه که نه به خفه بیا به خفه بیا به خفه چې ولې ما دا خبره کوله ولې ما دا الفاظ وی دی بچی ته دی ملګري ته ولې ما دا خیرې خپل ځان ته وکړي ولې مې خپل تجارت ته وکړي ولې مې خپل نوکر او خادم ته وکړي نو دا اهم مسله یاد ساتئ د دعا سره تعلق ساتي چې خپل ځان ته بچو ته خادمانو ته او خپل مال ته به خیرې به نه کې